د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله خونزاده د سوالګرو راټولولو او سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ. سلام د انیس میډیا لیدونکو ستړي مشئ که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت د عدلي وزارت وایي چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی دی. دغه وزارت ویلي چې دا قانون په 3 فصلونو او 22 مادو کې ترتیب شوی او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. د اعلامیې پر اساس دغه قانون له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. همدارنګه ویل شوي چې د سوال کولو لپاره د ماشومانو او معلولانو کارول هم منع دي. تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت د مشر په امر په کابل او یو شمېر نور ښارونو کې د سوالګرو د راټولولو لړۍ پیل شوې وه. د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې د اسلامي امارت د اقتصاد وزیر ملا عبدالغني برادر دفتر اعلان وکړ چې په کابل ښار کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 28,000 ډېر سوالګر په نښه شوي او راټول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 3 کلونو کې واک ته د اسلامي امارت د راتګ وروسته په افغانستان کې د فقر کچه لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. له ملتیا واوریدنې مو نړۍ مننه، تر بیا ښې چارې.